تر ټولو ښه خبر طالبانو قنداریانو هلمندیانو ته داسې خدمت کړی دی. سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د قندهار د حوزوي برېښنا رئیس ملا محمد حنیف حمزه وایي چې له کجې څخه تر قندهاره د 110 کیلو واټه مزي د بیا رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د نوموړي په وینا له لښکرګاه څخه تر سنګین سټیویشن پورې د یاد مزي د غځونې لومړی پړاو چارې له روژې مخکې بشپړې شوې وې. اوس د لښکرګاه له وراهې څخه تر میوند سټیویشن پورې د 10 کیلومترو او پر 114 ټنو د مزو غځونې د دوهم پړاو چارې جریان لري. چارواکي وایي چې وروسته به له میوند څخه تر کندهار او له سنګین څخه تر کجکۍ پورې د مزو بیا رغونې چارې پیل شي. د دوی په خبره د نوي مزو په غځولو سره به د کجکۍ برېښنا په بشپړه توګه تر کندهار او د لښکرګاه ښارونو پورې ورسیږي. د کندهار د برېښنا شرکت وایي چې د کجکۍ زړه فابریکه لومړی فصل له 3 دوربینونو څخه یې دویم نمبر دوربین چې 18 میګا واټه ظرفیت لري له تیرو کلونو څخه یې تخنیکي عوارض لرل، خو تېره ورځ د کندهار د برېښنا ریاست په هڅو د واویا ترکي کمپنۍ فعال کړل چې په بیا فعال کېدو سره د کندهار او هلمند په برېښنا کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. سرچینې زیاتوي چې د کجکۍ دویم فاز هم د ټیسټ په مرحله کې دی. هر کله چې د ټیسټ مرحله بشپړه شي او فعالیت پیل کړي، په دې سره به د کندهار او هلمند ولسونو او ټولو فابریکو د برېښنا ستونزه به په بشپړه توګه حل شي. د طالبانو له واکمنېدو سره د دوی د برېښنا شرکت له چارو څخه د فساد ختمولو ادعا کوي، خو د برېښنا مشتریان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د برېښنا لګښتونه ورباندې زیات شوي دي. مننه چې دا ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د طالبانو دې کار ته تاسو څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو